الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. معزز درنو قدرمند ورونو، یو ورور دوی پوښتنې کړې دي. یو دا چې د جماع په وخت کې د کوروالۍ په وخت کې له خپلې میرمنې سره خبرې کول شرعي څه حکم لري؟ دویمه پوښتنه یې دا کړې ده چې بعضې کسان وایي که څوک د جماع په وخت کې له خپلې میرمنې سره خبرې وکوي نو د هغې اولاد ګونګ پیدا کیږي. آیا دا خبره په شریعت کې اساس لري که نه؟ محترمه، د اولې پوښتنې جواب به دا وي چې جمهور علما او فقها په دې اتفاق دي چې د جماع په وخت کې خبرې مکروه دي. خو یو قول د مکروه تحریمي سته چې دا خبرې کول د جماع په حالت کې حراموالي ته نږدې دي. بل قول د مکروه تنزیهي سته چې د حلالو خواته د جایزو خواته نږدې دي. په دې دوو اقوالو کې قول د مکروه تنزیهي راجح دی. قول د مکروه تحریمي چې کم دی هغه ضعیف دی. مکروه تنزیهي چې د جایز خواته خبرې نږدې دي دا قول راجح دی. خو دا مکروه تنزیهي هم په دې وجه باندې ده چې کله اکثار او ډیروالی پکې راشي یا بیخي په داسې حالاتو کې داسې خبرو ته ورسېږي چې هغه ډېرې د ادبو د چوکاټه د اخلاقو له چوکاټه وتلي وي او کله کله یا داسې په داسې حالاتو کې ښکنځل ترې وشي نو دغسې په دې وجه باندې مکروه دي. عموما بعضې علما دا وایي چې که د جماع له مخه څه ناڅه خبرې وسي د دې دپاره چې د دوی دواړو په منځ کې شهوت او شوق راسي هغه پروا نه لري. خو په هغو خبرو کې به هم د اخلاقو او ادب خیال ساتي. په الموسوعة الفقهية 15 جلد کې راځي: ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى كراهة الكلام عند الجماع. جمهور فقها د احناف او د شوافع او د حنابلو په دې باندې دي چې خبر د جماع په حالت کې مکروه دي. احناف وایي چې د دې څخه منع راغلی د ځکه مکروه دي او دا مکروه تنزیهي دي. په یو قول باندې مکروه تحریمي دي خو قول معتبر نه دی. او کم چې شوافع دي هغه وایي چې مکروه ده خو مګر چې کم اشد ضرورت وي ورته بیا هم ډېره پروا نه لري. حتی هغه تر دې سې اندازې هم ویلي چې که یو څوک ونږي او وخت د دې وي چې جماع شروع وي نو په زړه کې به الحمدلله دی خپله وایي یا چې بل میرمن یې ورته وایي هغه به یې هم په زړه کې وایي ولا یحرک لسانه ژبه به نه ښوروي. او حنابله هم دا وایي چې وتکره کثرة الکلام حال الوط، ډېرې خبرې کول په حال د جماع کې مکروه دي. او دا شان ابن قدامه رحمه الله په المغني کې وایي ويكره الاكثار من الكلام حال الجماع لأنه يكره الكلام حال البول وحال الجماع في معناه. د جماع په حالت کې یا د بولو د ضرورت پر کولو په وخت کې څوک چې په لیټرین کې د شناب کوي په دغه حال کې خبرې کول مکروه دي او دا دواړه یو حکم لري.
بریقه محمودیه شرح د طریقه محمودیه دریم جلد او همداشان الموسوعة الفقهیه 15 جلد. او په دې وخت کې ذکر دا هم مکروه دی. یو دعا ده د جماع هغه به له جماع د مخه کوي، د جماع وروستی کې بیا بسم الله ویل یا نور اذکار یا د جماع د کوروالي دعا کول هغه هم مکروه ده، خو بیا هم که په زړه کې ووایي پروا نشته. عمدة القاری اول جلد. او دا خبره چې کله څوک خبرې وکړي اولاد یې ګونګ راځي د دې په شریعت کې هیڅ حقیقت نشته. دا په شریعت غرا کې هیڅ اصل نه لري. دا د یهودو او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تر راتګ د مخه جهالو خلکو دا خبرې کولې، هغه په شریعت کې رد شوې چې هیڅ خبرې د اولاد د ګونګېدو سبب نه ګرځي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.